خو کله چې اډرینالین او همداشان سیروټونین ډوپامین او بل کیمیکل نار افینفرین ریلیز شول د دې لپاره چې د انسان پر وجود باندې تاثیر وخی د تاثیر سره سره فرضاً که زه وایم چې دغه ویزیکل نه 100% یا 100% ډوپامین سیروټونین نار افینفرین ریلیز شول په نتیجه کې 20% یعنی 100% د انسان پر وجود نه تاثیر کی افیکټس یعنی خپل تاثیر غورځوي او 80% بیرته ویزیکل ته ری اپټیک میکانیزم په اساس داخليږي ری اپټیک دا معنا ټیک معنا اخیستل ری اپټیک معنا دوباره اخیستل کله چې کوم هورمون ریلیز شو کداغه اډرینالین وی دا ډوپامین دا سیروټونین دا د ری اپټیک میکانیزم په اساس دوباره اعصاب ته داخليږي کله چې اعصاب ته داخل شول دا ډوپامین اډرینالین سیروټونین یو برخه د مونو امینو اکسیډیز انزایم په اساس کیټابولایز کیږي کیټابولایز په مصرف رسیږي او یو برخه بیرته د دې اعصاب ته داخليږي کله چې اعصاب ته داخل شول بیا په جریان کې پیدا کیږي او بیرته ریلیز کیږي ری اپټیک کیږي ریلیز کیږي ری اپټیک کیږي اوس اډرینالین همداشان سیروټونین ډوپامین نار اډرینالین ته په ځینو کتابونو کې هاپی کیمیکل یي هاپی کیمیکل دا معنی چې انسان د خوشحالتیا سبب کیږي یو انسان ور سره خوشاليږي او ځینې دواګانې دي چې د لپاره چې یو شخص د سټرس سره مخامخ شي ډیپریشن سره مخامخ شي د انزایټي سره مخامخ شي د دې د لیمانځه وړل لپاره مونږ ځینې درمل ورکوو مخکې مو د اډرینالین ځینې تاثیرات وویل هغه تاثیرات دا وو فرضاً چې اډرینالین فشار جګوي اوس په مارکیټ کې ځینې درمل ورکوو اول کله چې ساينسپوهان یو درمل جوړ کړو د هغې درمل نام وو میتایل تایروسین دا درمل نه بلکې زهر و ډاکټر صاحب میتایل تایروسین چې کله ناروغ ته ورکړل دغه میتایل تایروسین دخول وکړلو د دې تایروسین سره میتایل تایروسین دخول وکړل هغه انزایم کوم انزایم چې مال لپاره تایروسین په ډوګه بدلولو اوس دغه میتایل تایروسین عین شان د تایروسین ته ورته جوړښت لري خو بدل بشي په میتایل ډوپ سره کله چې میتایل ډوپ بدل شي د ډوپا ډیکاربوکسیلیز انزایم په اساس دغه میتایل تایروسین په میتایل ډوپامین بدلیږي کله چې په میتایل ډوپامین بدل شول دغه میتایل ډوپامین د ویزیکل ته داخل شي بیا به الفا ډوپا ډیکاربوکسیلیز انزایم په اساس په میتایل اډرینالین بدل شي او میتایل اډرینالین به وروسته بدل شي په میتایل نار اډرینالین کله چې دغه ریلیز شي او ریلیز په صورت کې میتایل ګروپ ولري دغه درمل نه دي بلکې زهر دي د اډرینالین نه زمونږ او تاسو توقع دغه چې ریسپټر تنبیه کی اوس برعکس دا زهر دی ریسپټر تنبیه کوي نه او د انسان د مرګ سبب کیږي یو درمل دغه شو دویم کله چې ډوپامین د ویزیکل ته داخليدل او اډرینالین جوړیدل نار اډرینالین جوړیدل د دې تاثیر لپاره چې زمونږ او تاسو په وجود کې اډرینالین اکشن وخی مونږ تاسو یو درمل ورکولو چې د هغې درمل نوم ریزرفین سلام یو ریزرفین درمل چې کله یو ناروغ ته ورکړل دغه ریزرفین درمل د ډوپامین دخول د ویزیکل ته بلاک کوي کله چې ریزرفین د ډوپامین دخول د ویزیکل ته بلاک کې بیا اډرینالین نه جوړیږي کله چې اډرینالین جوړ نشول نو اډرینالین به ریلیز نشي کله چې اډرینالین ریلیز نشي نو د انسان د وجود کې کوم فشار های بلډ پریشر چې هغه به شو کمېدو خو د ریزرفین یو جانبي عوارض هغه جانبي عوارض دغه وو چې د ریزرپین په استعمال سره یو شخص انزایټي او ډیپریشن اخیستو دومره سیویر ډیپریشن ته بلور چې د ځان وژنې علت به کېدو دویم قسم درمل مونږ سیویر کوي ونه روغته د هغې درملو میکانیزم داسې ده کوم ځای کې چې تاسو وینئ د ویزیکل او همداشان دغه پروټینونه چې یو بل ته کش کېږي دغه څخه بلاک کوو د دې لپاره بلاک کوو چې د کوم ویزیکل چې د اډرینالین ریلیز نه کړي کله چې ریلیز نشي نو تاثیرات به وجود کې چي شي ختم شي چې د هغې درملو نوم یو درمل ډاکټر صاحب ګاوناتیډاین او بل نوم یو بریټیلیم دغه نوم یو دغه یو ناروغ ته ورکول کله چې یو ناروغ ته ورکړل دغه سپیس د پروټینونو په منځ کې چې د ویزیکلی کش کولو دغه صحه بلاک کوي کله چې بلاک کې ډاکټر صاحب بیا هم اډرینالین افرازیږي نه او فشار به شوي ټوټیږي وو په بله مرحله کې کله چې یو شخص انزایټي ته لاړ شي یا هم ډیپریشن ته لاړ شي نو د سیروټونین سویه کمیږي
کله چې سیروټونین سویه کم شي نو موږ تاسو داسې درمل ورکوو چې د سیروټونین سویه بیرته لوړه شي نو هغه درمل ته موږ سینما ورکوو SSRI یا هم SNRI یا هم SNDRI دا درمل ورکوو SSRI دا ونه سلیکټیو سیروټونین ری اپټیک انهبیټر فرضاً یو ناروغ ته اسټالوپرام ورکوو یا پروکزوټین ورکوو یا هم اسټالوفرام ورکوو یا هم سټرالین ورکوو دغه درمل چې کله یو ناروغ ته ورکړي دغه درمل د ری اپټیک میکانیزم دغه بلاک کوي کله چې بلاک کړي نو هغه مواد چې سیروټونین دی یو شخص په وجود کې کم شي یو شخص ډیپریشن ته لاړ شي هغه بلاک شي یو شخص بیا خشول شي دویم ممکن زمونږ او تاسو خوشحالتیا په ډوپامین کمښت تړلې وي کله چې ډوپامین کم شي نو موږ تاسو درمل ورکوو SNDRI سیروټونین نارپینفرین ډوپامین ری اپټیک انهبیټر مارکیټ کې ډېر ښکلي درمل راغلي دي ویلنافاکزین وینډیپ DXR وینډیپ نوم ورته ده ویلنافاکزین ویلنافاکزین کله چې دا درمل ورکې نو ډوپامین همداشان نارپینفرین او سیروټونین ری اپټیک بیرته بلاک کوي کله چې بلاک کړي د انسان په وجود کې د سویه زیاتېږي او شخص د انزایټي او ډیپریشن نه محفوظ کیږي همداشان موږ چې په وجود کې اډرینالین په دوه ځایونو کې په میټابولایټ رسیږي لومړی اول د دغه انزایم په اساس مونو امینو اکسیډیز انزایم دویم کله چې اډرینالین افراز شول دغه اډرینالین په مقابل ارګان کې کچېرته زه دغه د انسان وجود کې ارګان فرض کم په ارګان نه معمولا موږ تاسو د اډرینالین لپاره ریسپټر ویل دي دا الفا ریسپټر بیٹا ریسپټر بیٹا 1 بیٹا 2 بیٹا 3 دلته په مقابل ارګان باندې د اډرینالین پر یو انزایم شتون لري چې دغه انزایم نوم ده کیټاکول او میتایل ترانسفیریز انزایم دغه انزایم اډرینالین نفرګدي چې دلته وینې ته داخل شي ممکن د اډرینالین دغه انزایم دلته میټابولایټ کی نو موږ مختلف قسمه درمل د انزایټي د ختمولو لپاره ورکوو غواړو چې اډرینالین یا ډوپامین سویه دلته زیاته شي نو COMT انهبیټر ورکوو COMT انهبیټر چې د دې درمل نوم ده انټیکاپون همداشان ټولیکاپون دغه درمل چې ناروغ ته ورکړي COMT انهبیټر کیټاکول او میتایل ترانسفیریز انزایم چې دو کوم انزایم چې اډرینالین شي کوي میټابولایټ کوي دغه بدلته بلاک چې کله بلاک دلته به سویه د اډرینالین زیاته شي د سیروټونین زیاته شي د ډوپامین زیاته شي او شخص بیا د انزایټي نه ریلیو شي همداشان په ځینو مرحلو کې موږ تاسو غواړو چې مونو امینو اکسیډیز انزایم دغه بلاک دغه انزایم ولی بلاک کوو ځکه د دې لپاره چې د اډرینالین د دغه انزایم په اساس میټابولایټ نشي چې میټابولایټ نشي سویه به اضافه شي او د اعصاب په داخل کې د اډرینالین ډوپامین سویه اوچته شي او شخص مو د انزایټي نه ریلیو شي چې په دې کې تر ټولو مهم درمل موږ په مارکیټ کې وایو سیلیجیلین روزلاجیلین همداشان آیسوکاربوکسازاید همداشان لاینوزیلیډ یو مهم درمل ده چې موږ په مارکیټ کې د انټي بایوټیک په نامه پیژنو لاینوزیلیډ یو نسکیل په نوم همدارنګه بوش کمپنۍ هم جوړوي مختلفې کمپنۍ جوړوي لاینوزیلیډ کې دا خصوصیات کې دي چې د مونو امینو اکسیډیز انزایم دا بلاک کوي چې کله بلاک کی نو د اډرینالین ټوټه کېدل یا هم میټابولایز نه تر سره کیږي چې کله تر سره نشو نو د شخص کې د اډرینالین سیروټونین ډوپامین سویه شي کیږي لوړیږي کله چې لوړ شي نو شخص کې کوم انزایټي چې شتون لري هغه ختمي دغه واجه د دې علت لوجه مونسلاینوزلیډ هغه درمل سره یو ځای نه ورکو کوم درمل چې SSRI دي SNRI دي SNDRI دي همداشان مونو امینو اکسیډیز انهبیټر دي یا هم مونو امینو اکسیډیز A انهبیټر دي مونو امینو اکسیډیز B انهبیټر دي همداشان هغه درمل چې کیټاکول او میتایل ترانسفیریز انهبیټر دي دغه درمل سره مونږ یو ځای نه ورکو ځکه چې لاینوزلیډ دي کې دغه درمل سره یو ځای ورکړم نو د ناروغ کې سیروټونین سینډروم شي کوي رامنځته کوي سټاف ډاکټر صاحب خو بل خو نه